کله چې دغه کیمره راوچتول یعنې هدف دا و چې ته صرف هغه مسلک کې مخته لاړ شي پرمختګ وکړي پیسې میسې په نظر کې نه وي داسې ډالر یې راټولې کړم د اوس حالاتو او اوسنیو فکرونو ته په کتو سره پیسې ډېرې مهمې دي که شهرت او مسلک غواړم واده وکړم خو د هغې خو رضایت شتون نه لري مطلب یو مینه یو طرفه ده دغه احساس چې ته یې بولې ستا په زړه کې د چا لپاره دی دا احساس کېدی شي د هغه چا لپاره وي چې راتلونکي کې د ما د ژوند شریک ده نو هغه الله ته پته ده چې څوک ده پاکستان ته خو که چېرته ما ته بېخي د پیسو بسترې م راکړي ما په هېڅ صورت هم زه نه ځم د افغانستان نه بهر په خارجي لوبغاړو کې آصف علي نه مې ډېر بد راځي ځکه فکر کوم 2021 نړیوال جام کوم کچتوب چې ده وکړ او بل فکر کوم د پاکستان پښتون لوبغاړی ده نسیم شاه رحمان الله ګربز نجیب زدران په وروستیو کې د کرکټ خان راشد که نجیب زدران I will go with نجیب زدران بالکل نجیب ملا محمد یعقوب چې ډېر محترم شخصیت دی په عمر کم خو کومه دنده چې ورسپارل شوې په هغې کې ډېر محتاط انسان بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او ستړي مشئ درنو لیدونکو د ناویلو کیسو پادکاسټ دی او په نن پادکاسټ کې سره د کرکټ د برخې یو ځوان او فعال ژورنالیست مصطفی نگزاد صاحب ملما دی خدا چې نگزاد صاحب څوک دی په خپل راته په نن ناویلو کیسو پادکاسټ کې ځان په دریو جملو کې معرفي کوي زما لومړی پوښتنه هم همدا ده نگزاد صاحب محترم ستړي مشئ جوړ په خیر او که په خپل راته په لومړیو کې په دریو جملو کې ځان معرفي کوي مصطفی یعنی څوک بسم الله الرحمن الرحیم لومړي سر کې سلامونه زیرک صاحب تاسو ته ستاسو د ادرس ټولو کتونکو او مینوالو ته او په دریم قدم کې بیا ټولو هیوادوالو ته زه مصطفی نگزاد د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي څخه یو تن تازه فارغ شوی زده کړیال او د دې ترڅنګ د ورزش یا د ما د خپلې علاقې کرکټ برخه چې کومه ده په هغې برخې تر خپل حد او تر خپل وسه پورې یو ژورنالیست ځان ته ووایم یو خبریال ځان ته ووایم خیر د ژورنالیست یا خبریال هغه معنوي نوم او ارزښت خو ډېر لوړ ده خو زه به لا تر اوسه خپل ځان یو زده کوونکی معرفي کړم او ورسره څنګ کې یو جمله به زه اضافه کړم درې خو تا ویلي یو به زه اضافه کړم یو چالاک او فعال ځوان ډېره زیاته مننه بس دې برخه کې به د دې جملې سره چې خپله یو انګیزشي برخه معنا لري او ودې هڅولو او سلامت او مننه خوشحاله اوسئ ډېر زیاته مننه پادکاسټ نو ناویلې کیسې دي او نن به راته د ژوند هغه کیسې او رازونه وایي چې تر اوسه دي په نورو ځایونو کې نه وي ویلي زه توکل په خدای که نه او مننې به هم ډېرې نه کوې ځکه چې پادکاسټ نو زموږ او ستاسې داسې فکر وکړه چې ما ورته ملګري یو خو هر څه به راته وایي انشاءالله صحیح ده هسې نه چې اول نو وایي چې مشکلاتو سره مې مخ نه کړي نه څه ستونزه نشته لومړی خو به راشو ستا ژوند ته ستا مسلک ته که دا راته ووایې د کرکټ نړۍ ته څنګه را داخل شوي پیل دې له کوم ځای واخیسته دغه مینه له کوم ځای را پیدا شوه ځیرک صاحب غواړم دې نه پیل درته وکړم چې څنګه کرکټ ته راغلو که څه هم زموږ په د کورنۍ په پخوانیو مشرانو کې یا د موږ نیکونه چې کوم یا پلار مو ده یا مو مشران وروڼه دي نو څوک مسلکي کرکټ نه کوي راتلونکي نسل ته کېدی شي څوک یې علاقمند پیدا شي ځکه دا د انسان تر خپلې شخصي او فردي خوښې پورې اړه لري خو د کرکټ سره زما خپله شخصي علاقه یا دغه مینه هغه تقریبا د تلویزیون تر سکرین پورې محدوده ده تر هغې پورې تړلې ده ځکه لومړي سر کې کله چې 2014 کال کې او بیا 2015 کالونو کې د افغانستان د 2014 نړیوال جام لپاره دوی کوالیفای راوند و فکر کوم هغه لوبې په سکاټلند او ایرلند کې ترسره کېدلې نو په ډېر احتمال فکر کوم هغه یخه هوا او د ژمي او د مني په موسم کې دا لوبې ترسره کېدلې نو
لومړي وختونو کې چې کله د ملي لوبډلې لوبې وې هغه هلته دوی غوښتل راتلونکي نړیوال جام ته کوالیفای وکړي لاره وموندي نو هماغه لوبې وې له نن څخه تقریبا 12 کاله مخکې چې د ما یعنې زه ډېر زیات ماشوم وم او زما اصلا هغه صحنې ډېرې زیات یادېږي هم نه خو د کرکټ سره دغه مینه د کرکټ سره د کرکټ د لوبې تعقیب بیا پالنه یې څارلې دا هماغه 2014 او 15 کلونو پورې اړه لري چې د هماغه وخت رئیسه هغه که په مستقیم ډول وي که په غیر مستقیم ډول وي مونږ کرکټ څارو او د دې ترڅنګ زه بیا د کرکټ په برخه کې یا تبصرو ته یا پر دغه لوبه باندې تر خپل وسه پورې د ما چې څه زده دي دغه لیکل ویل او نشرول درې مهم موضوعات دي نو دا د ما د پوهنتون له دورې سره اړه لري چې کله زه پوهنتون ته راغلم او دغه غوښتل مې کوم دغه شوق علاقه یا مینه چې زه کرکټ سره په حقیقي نړۍ کې لرم راځه دا په مجازي نړۍ کې هم وپالو خلکو ته مثبت پیغام ورکړو او د دې ترڅنګ کوم خلک چې کرکټ سره رښتینې علاقه او مینه لري موږ هم په دې کې خپل ځان ورسهیم کړو او په کلي او ټولنه ولس کې خو نن سبا دغه د طب او انجینري دا دوه نومونه ډېر زیات وایرل دي په حساب سره او ډېر زیات د خلکو په ذهنونو کې حتی د مور پلار په ذهنونو کې هم دغه موضوع د چیرې طب به وایي او پیسې به وګټي او موږ به مالدار شو انجینري به وایي پیسې به وګټي مګر ته څنګه دې ته لیواله شوې دغه کیسه خو دې وم کړه مور پلار دې ممانعت ونه کړي چیرې دا شی مو دا څوک څه کوي ولې طب نه وایي ولې انجینري نه وایي ولې بل څه تر څو پیسې وګټي تر څو ډېر لاسته راوړنې ولري داسې څه خو نه اصلا غواړم مخکې له دې چې د تا د سوال دغه ځوابولو ته ور داخل شم یا ځان پکې ښکیل کړم زه به دا ووایم چې د موږ او تاسو په ټولنه کې همدغه یو نظریه لکه تاسو چې یادونه ترې وکړه چې درس باید د دې لپاره وویل شي چې پیسه پرې وګټو د ما مادي اړخ قوي شي د ما مادیات یو ښه بڼه واخلي خو نه موږ باید په دې ذهنیت باندې ونه اوسېږو که تحصیل کوو که تعلیم کوو که انجینر کېږو که ډاکټر کېږو که ژورنالیست رانه جوړېږي که حقوقدان وي هر څه چې وي تر هر څه د مخه موږ او تاسو باید د خپل ځان حقوق وپېژنو د خپل رب حقوق وپېژنو د دې ترڅنګ د خپل ګاونډي د خپلې ټولنې په ټوله کې زه وایم تحصیل او تعلیم چې څوک کوي د ځان پېژندلو لپاره دې وکړي د خپل معنویت د لوړولو لپاره دې وکړي د خپل ارزښت د پېژندلو لپاره دې وکړي او دا چې ته بیا راځې د تحصیل ترڅنګ یو بل مینه یو بل عشق یا یو بل فیلډ چې ته څارې هغې کې ځان ورښکلوې نو دا بیا ستا تر علاقې پورې فرق لري کله چې ته په خپل کار کې که تحصیل وي که تعلیم وي او حتی که د ذوق پالل وي په دې کې ته رښتینی واوسېږي نو په دې کې ته بریالی هم یې او د دې ترڅنګ مادي اړخ په دې هم قوي کېږي تا ته به ګټې هم راځي نو د ما په کورنۍ کې چې دا الحمدلله موږ ټول کرکټ څارو که واړه دي که مشران دي که کشران دي کرکټ څارو کرکټ سره مینه لرو او د ما ټول ورونه چې کوم دي زما په شمول زما 4 ورونه دي مشر ورور مې هم چې دا د مسلکي زده کړې کړې دي د لیسانس تر کچې پورې ورپسې بیا زه یم او یو بل ورور مې د هغه هم کابل پوهنتون کې فی الحال محصل ده یو کوچنی ورور مې ده مطلب ټول هغه د تعلیم په لار باندې روان یو د خپل ځان او د خپل د نورو د حق د پېژندلو لپاره هغه مسیر مو روان کړی ده خو د دې ترڅنګ چې زه کرکټ څارم تر اوسه مې مثلا د خپل کور د خپل فامیل د خپل ځان لپاره څه بد نوم نه ده ګټلی نو هغه که مور وي که پلار وي که مشران وي د ما د کورنۍ نور غړي کې وي په دې برخه کې تشویق کړی یم هڅولی یم او دا یې راته ویلي دي چې دغه لاره ونیسه که چېرته دوی زه نه وم هڅولی نو دې هېڅ امکان نه لرلو چې پرته د فامیل حمایت څخه بیا د یو مسلک ترڅنګ ته دغه رقم شوق هم وپالې او بیا ټولنیزو رسنیو ته راشي او بالاخره د دومره نوم څښتن شي چې هغه مثلا خلک تا ته د یو کرکټ پال خطاب وکړي یا هغه څوک چې د ژورنالیزم ترڅنګ راځي په ورزش باندې هم وخت نه وخت خبرې کوي دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې زموږ ستاسې د ټولنې اکثره بچي او اکثره ځوانان د دې قرباني دي چې د مور او پلار په خوښه یا د تره په خوښه یا د کورنۍ په خوښه دي یو رشته په زور سره ووایي په جبر سره ووایي خو دا دغه شخص لپاره کومه فایده نه کوي ځکه چې خوښ یې نه وي نو په هغې کې به درس څنګه ویل کېږي ته راته دا ووایه چې اوس وخت کې چې له پوهنتونه مخکې راغلی نور وروڼه هم تعلیم کوي په خپله د ورزشي خبریالۍ سره نور څه مصروفیتونه لري په کومو برخو کې ښکېلي کومو برخو کې مصروفه یې کارونه کوي
ولا زه به دا ووایم لکه تاسو چې یادونه وکړه چې د کورنیو ممانعات ډېر دي، محدودیتونه شته، خو زه که چېرته همداوس وخت پیدا کړم د 14 کلو تحصیل سره زه همداوس حاضر یم چې کرکټ هم وکړم، ځکه د ورزش لپاره او ورزش مخته وړل دا هیڅ ممانعات شتون نه لري، نه په عمر پورې اړه لري، نه دا پیغور کېدلی چې شته دومره تحصیل وکړ د دې تحصیل علاوه ته اوس راځې ورزش کوي کرکټ کوي، نو د تا د تحصیل ارزښت څه شو؟ زه دا خبر 100% رد کوم او دا وایم چې هر وخت د ورزش لپاره ناوخته نه ده. ناغومره دې موږ نه پرېږدو که نه، ځکه چې ته اوس ځان جامع الکمالات جوړې ټولې برخې ته رانیسي، دا نور ځوانان به څه کوي. بس دا مې خپل ځان په حق کې مې دا پرېکړه وکړه. او د دې ترڅنګ زه خوشحاله هم یم چې په کوم بخش کې لګیا یم او خپله د ما پیغام خلکو ته دغه ده چې تاسو یوازې ته دې پورې خپل اولادونه مه محدودوئ چې تاسو دا انګیزه یا فکر په ذهن کې ور واچوئ چې ته که دغه مسلک سره د تعلیم په برخه کې لګېږي که نه لګېږي، که د خوښ ته که د نه خوښېږي، خو دا به ته د ما د تربرو لپاره د ما د هغه شاوخوا خلکو لپاره ته به دا اصل په ځای کوې. دا غلطه خبره ده. څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، خوښه یې ده او هغه خپل زحمت ویستل د خپل کامیابۍ په معنا باندې پیژني، نو واقعا باید اجازه ورکړل شي که ورزش ته، د ورزش په برخه کې که کرکټ ده، که فوټبال ده، که والیبال ده، یا ځینې نورې لوبې ده، که د هر چا شوق او انتخاب فرق لري، نو بالکل باید اجازه ورکړل شي د حالت سره مبارزه وشي او تر څو له دغه کس څخه د شخص په ځای باندې شخصیت جوړ شي. او ته رانه ځان خلاصې ته وې ولې ما درته ویل چې د ورزشي خبریالۍ سره چې په کرکټ برخه کې کار کوي یا د کیمرې یا پریزنټینګ برخه کې نور څو مصروفیتونه لري، زه خبر شوی یم چې 3-4 ځای مصروفه دی سړی. ولا زه حقیقت که درته ووایم سره له دې چې تحصیل کوم، د ما پلار چې دا په بازار کې موټروان ده، ټیکسي چلوي، نو لکه تاسو چې یادونه وکړه د دې ترڅنګ چې زه خپل مسلک ته مې توجه کوم، وخت نا وخت رسمي یا غیر رسمي دندې مخته وړم، پلار سره مې هم مرسته کوم. لکه مثلا څو دندې او کومې؟ ښه، مثلا بعضې وخت چې اړتیا وي د خپل پلار سره د کوم ورځني کارونه چې دي په دې کې زه مرسته کوم، یو. بل مثلا د کوم ملګري په کوم فیلډ کې چې د ما لګیا دي د دې سره د ځینې جانبي هغه کوم جانبي مرستې چې دي، لکه مثلا د یو برنامې د جوړولو لپاره اړتیا دغه ده چې ته په تخنیکي اړخ د تا ډېر زیات پیاوړی وي، په تخنیکي اړخ کې کس ولري، نو هغې سره هم زه خپله همکاري مرسته کوم. او بعضې وخت که حقیقت درته ووایم کلي ته هم ځو، دهقاني، بزګري او د موسم سره په کتو هغه کوم حق چې د کلي د کارونو کېږي هغه هم ادا کوو. ښه، یعنې اوس وخت کې ته 3-4 ځای مصروفه یې، یو دا چې ته خپل مسلک کې لګې ورزشي خبریالي ده، دوهم دا د پلار سره په ورځنیو کارونو کې مرسته کوي، دریم دی بیا دهقاني شو، څلورم نو د ملګرو سره په خپرونو جوړښت کې یا سکرپټ کې یا په نورو برخو کې همکاري کوي. سخت نه په یو وخت کې دغه کارونه کول، که داسې منظم پلان لري او ژوند ترې داسې یو منظمه طرحه برابره کړي؟ زیرک صاحب داسې ده چې دغه کارونه یا کوم هغه سټپس چې ما یادونه درته وکړه دا داسې نه دي چې کال 12 میاشتې د جریان ولري، لکه مثلا د یو په نشتون کې بل ته رسیدګي کوو، یا مثلا چې د ما د مسلک اړوند څه مهمه موضوع وي هغې ته زه لومړیتوب ورکوم، ځکه پلار مې تل ماته وایي چې زه یې که په 10 روپۍ راګټم که یې په 20 راګټم، که هر څو زحمت په ما تېرېږي، خو ستا لپاره ستا لومړیتوب ستا خپل پرمختګ ده، د تا خپله رسېدنه ده، هغه چې تا پکې 14 کاله زحمت ویستل، درس دې لوستی ده، چې فرصت پیدا کېږي زه اړتیا وینم، هغه که پلار راته ووایي که یې ونه وایي، خو انسان باید درک ولري، احساس باید ولري چې د ما د کورنۍ اړتیا څه ده یا د ما د پلار اړتیا څه ده. هغه که په کلي کې کار وي، که د پلار سره په دغه موټروانۍ یا کوم ورځنی کار چې ده هغې کې مرسته وي، یا هم که د ملګرو کوم وخت غږ وي او په ما باندې ښه کېږي، نو دغه ټولو ته په منظم ډول رسېدګي کېږي. لومړی ځل دی چې کله کیمره راواخیسته، نور کارونه خو ډېر کې ماشاءالله دهقان هم وي او د دهقان ډېر قوي وي، کله چې د کیمره راواخیسته او خپل مسلک ته راننوتلې، هدف دې څه و؟ یوازې یو شوق و که نه تا ویل چې بس پیسې راټولې کړم او ډېرې زیاتې پیسې وګټم او ډېر زیات نوم وګټم؟ زه بیا یو خاطره درته ووایم، د
د پانتون په دوره کې موږ یو سمیسټر کې زده کړه کړې وه، البته لوستي مو زده کړه په جریان کې چې یو عکس زرې کلمو کېدای شي بهتره پیغام ولېږدوي. دغه جمله وه چې په واقعي معنا زه ډېر انسپایر کړم، زه وهڅولم. نو لومړی ځل کامره چې کله ما راواخیستله تقریبا هغه هم د دې ورزش برخه کې وه، همدې کرکټ سره مربوط وه، ځکه عکاسي وه که فوټوګرافي وه که ویډیوګرافي وه هغه تر همدې کرکټ پورې محدود وو. ما چې لومړی ځل راواخیسته په واقعیت درته ووایم د کرکټ په برخه کې تاسو ته معلومات یو څه چې ډېر مهم دی هغه د سوژې مطابق عکس اخیستل او د دې تر څنګ داسې یو عکس چې معنا انتقال کړي ولېږدوي چې هغې ته اکشن شاټ ویل کېږي. ما چې راوخیستل زه په دې نه پوهېدم چې د عکس هر څوک اخیستلی شي، ټک په کامره وکړه عکس واخیستل شو، خو د معنا لرونکي انځور اخیستل دا بیا هنر غواړي، خلاقیت غواړي، ابتکار غواړي او پوهېدنه غواړي. نو دا د معنی اوس ده چې دغه کرکټ کې د یو لوبغاړي څخه باید په کوم حالت کې عکس واخیستل شي. آیا ساکن ولاړ عکس ته واخیستل شي، آیا مثلا بال غورځوي عکس ته واخیستل شي، یا بیټ وهي ته واخیستل شي، دا معلومات ماته نه وو. نو ما ته ډېر جالب هم تمامه شو مال چې سړی تا مثلا تحصیل دې وکړ، میخانیک دې هر څه زده کړل، خو عملي ډګر دا خو ډېر فرق لري ولا بالکل. مال دا څنګه حساب ده چې ته راځي لومړی سره او دغه ډیفرنشیشن یا دغه فرق نشي کولی چې مثلا ورزش کې باید څه ډول عکس واخیستل شي. خو خیر ما ته راځه ذهن پیدا شي چې اوس خو د دا مسلک ده، دې ته باید په درنه سترګه وکتل شي، دروند ورته وګوري، قدر یې وکړي. ځکه که ته چېرته د دې کیمرې قدر وکړي په دې پوه شي دا کیمره تا ته عزت درکوي، تا ته شهرت درکوي، تا ته شخصیت درکوي، تا ته نوم درکوي. نو وروسته د ملګرو د خانه آباد په دغه فیلډ کې په دې برخه کې چې کوم سینیر کسانو، کوم مجرد کسانو، هغې سره زه کېناستلم د دغه لوبې له خلاصون وروسته باندې ملګریه سره له دې چې ما 14 کاله درس لوستی ده، صحیح ده. د اوس که ژورنالیزم په برخه کې د میخانیک اړخ ته لحاظه ته هره پوښتنه وکړې زه ډېر زغرده تا ته ځواب درکولی شم چې خبر څه ده، راپور څه ده، عکس څه ته ویل کېږي، څه ډول عکس باید واخیستل شي، د ویډیوګرافۍ لپاره اصول څه دي. نو دغه ټول یادونه یې ما ته وکړه. وروسته دغه ورځ چې تېره شوه راتلونکې ورځ لپاره چې کومه لوبه وه، نو ما چې کوم عکسونه اخیستل بیا د تایید لپاره مې هغې ملګري ته وروړل چې والله ورځ تر بلې خو ته په ښه کېدو یې ماشاءالله او کار دې ښه کېږي. همغې نه و چې کمره که زه اوس درته ووایم چې په دغه کار یې 100% درباندې وویشم کېدای شي د ما د اوس 10 یا 15 سلنه زده وي. زه ځان ته ډېر کریډیټ نه ورکوم. ما لومړي سکند دا یادونه وکړه چې زه ژورنالیزم په ډګر کې لا تر اوسه پورې ځان یو زده کوونکی حسابوم، نه دا چې د دې برخې ماسټر او متخصص. ډېر کار زه باید وکړم، ډېر څه زده کړم، دې مسلک له رسېدلو خلکو څخه زه باید زده کړه وکړم. نو خبره راغونډومه چې همدغه یوه انګېزه وه او دا انګېزه ما ته پوهنتون کې د همغه چپټر له هغه لاین څخه پیدا شوی چې یو عکس کېدای شي له زرو کلمو جملو څخه بهتره میسج. کله چې دغه کیمره راوچتول یعنې هدف دا و چې ته صرف هغه مسلک کې مخ ته لاړ شي، پرمختګ وکړي، پیسې میسې په نظر کې نه وي، داسې ډالر یې راټولې کړم. والا زه دا وایم چې که چېرته ته خپل مسلک ته ژمن پاتې شي، ځان ورسوي، په ځان کار وکړي، دغه شان طبیعي خبر ده چې تا سره به مل وي. که چېرته ته ښه کار وکړي، یو ادارې ته وفادار پاتې شي، یو ادارې ته په مسلکي توګه کار وکړي، دغه ادارې ضروریات ور پوره کړي، نو دا معلومه خبره ده چې تا ته به هم ښه معاش درکوي، تا ته به ښه انعام درکوي او د تا مادي اړخ به په لحاظه قوي کېږي. که نه داسې مولوي صاحب غوندې د پیسو خبره هېڅ کوې نه، بس که خبره تا وکړو تا وکړو بېرته راځي هغه مسلکیتوب ته. زه وایم مادیات د معنویاتو ساتونکي دي. که نه که چېرته یو څوک وایي چې مادیات مهم نه دي، ځکه ډېری خلک دغه خبر کوي چې زه ښه شخصیت لرم، ښه نوم لرم، د ښې کورنۍ نه یم، د ښه فامیل نه یم، خیر که پیسه نه لرم، خو دا ښه خبره ده بې له شکه، ځکه ورکړه یا نه ورکړه دا د الله پاک په لاس کې دي. خو زه څه وایم چې که چېرته موږ او تاسو په خپل دغه معنویات باندې کار وکړو، په خپل شخصیت باندې، په خپل اصلیت باندې، په خپله سلیقه باندې، مادیات هم ورسره باید په نظر کې ونیول شي. زه به یو خبره وکړم ډېر وبخه، د اوس حالاتو او اوسنیو فکرونو ته په کتو سره پیسې ډېرې مهمې دي که شهرت او مسلک؟
یو ډېره جالبه خبره یاده شوه. یو ورځ د موږ یو ملګرو د یادونه راته وکړه، وایي والله چې د ما خو غواړم نکاح وکړم او واده وکړم او دغه پلانکۍ مې خوښه ده. کمال د سیدا ښه خبره ده ځکه واده اسلام هم ابتر کړی ده. خو مطلب په ده باندې د مینې پیری ناست و. وایي چې غواړم واده وکړم خو د هغې خو رضایت شتون نه لري. مطلب یو مینه یو طرفه ده. ما ورته ویلې مالې که غواړې چې په واقعي معنا د خپل هدف ته ورسېږي نو شهرت، شخصیت او پیسه دا درې شیان دا باید ولري. مالې دا درې دي چې ولرل هېڅ اړتیا هم نشته چې ته بیا نالښت وکړې ځکه دا خپل هر څه درته بیا به مني خپل هدف ته به رسېږي. البته د نن سبا شرایط چې کوم دي یا د نن سبا دغه حالت چې څه ډول ده، زه خپل وخت هم د یادونه وکړه چې 50-50 کیسه ده. پیسه هم باید ولري خو مهمه دا ده چې پیسه په څه باندې ګټل کېږي. پیسه په دې ګټل کېږي چې ته زحمت وباسې، شپه ورځ په ځان یې وکړې، خولت ویې. ما ته خو لږه خندا راځي خو زه خبره پوره کوي به درنه زه یو نقل واخلم، ما ته ډېر ښه نقل راکړه. که دا مینه داسې په شهرت او پیسو حاصلېږي خو چې موږ هم دا کار وکړو څنګه؟ دا ما یو خاطره درته ویلې حقیقت نو دا خاطره په دې د ما په ذهن کې دا یو خاطرې په شکل باندې پاتې ده. حقیقت خو ځکه حقیقت دا یادونه خپله شوې او دا د ما چې کوم ځواب ورکړ فیډبک ترلاسه کړ نو دا خپله ما ته هم جالب و او هغه ملګري او دغه هلک چې بیا کله ستا مشوره واورېدله ویې منله؟ نو زه خو سره په شخصي ژوند کې نه ځایېدلم چې زه د ده په شخصي ژوند کې دخالت وکړم. ما یوازې د یو مشورې ته کچه پورې دا خبر ورته نه مشوره یې ومنله که نه ستا دغه شهرت پسې لاړه که نه؟ خپل هدف ته ونه رسېد پکې ځکه دا خپل سټپس ورته په ځای راکړه. ناکام مشاور ناکام مشاوري او د سړي ته مشوره هم ورکړې بېرته ناکام شوی یم دی. دا خو چې موږ ته راغلی وي چې لږ خپل اکسپیرینس مو سره شریک کړی وي اوس ته ونه وایې چې زه مین یم ما سره مشوره مین خو نه یي بیخي پټی به نه ناویلي کیسې دي. خیر که هغه خلک یې اوري کیدای شي در باندې مهربانه شي که در سره سختدریزي کوي. نه والا لکه څنګه مینې نوم چې په دغه اوس نړۍ کې یا په اوس ټولنه کې د مینې کوم نوم ده نو دغه ته ځان ته ورنږدې شوی هم نه یم او نه مې احساس کړی ده. نو نه ستا په فکر کې مینه په څه معنا ده؟ کومه مینه یو احساس دی چې د انسان په درون پورې اړه لري، په زړه کې یو ډول احساس را پیدا کېږي. هغه کېدای شي یو اړخیزه بڼه ولري، دوه اړخیزه بڼه ولري او دا مینه کېدای شي د فامیل د غړو ترمنځ وي، د مور او پلار ترمنځ وي، د ورور د ورور ترمنځ وي، یا د یو انسان له یو بېګانه انسان سره وي. مختلفې بڼې لري. نو زه به همدغه یو جمله کې را خلاصه کړم چې مینه یو احساس ده، د زړونو تړون ده چې کېدای شي یو اړخیزه یا دوه اړخیزه بڼه ولري. دغه احساس چې ته یې بولې ستا په زړه کې د چا لپاره دی؟ ځینې مینه خو داسې دي چې هغه که ته وغواړې که ونه غواړې هغه باید وپالل شي، لکه د کورنۍ د غړو ترمنځ چې د مینه مور او پلار سره د تا مینه ده. خو لکه دغه یادونه چې تاسو وکړه دا احساس کېدای شي د هغه چا لپاره وي چې راتلونکي کې د ما د ژوند شریک ده. نو هغه الله ته پته ده چې څوک ده. دې کې اوس زه څه ووایم؟ دا خبره تا څه ډول وکړه؟ ما د ګوره دا ادب پیدا و چې مثلا په لومړیو کې تا ویل چې ما مینه نه ده کړې، اوس وایي چې دا احساس د هغه چا لپاره دی چې زما د راتلونکي ژوند ملګری ده. خو راتلونکي ژوند خو ما تر اوسه واده نه ده کړی. نو راتلونکي کې چې دغه کوم راځي یا د ما د ژوند شریکه کېږي خو دا احساس خو باید ولري. دننه په ذهن کې خو څوک شته؟ نه ما درته ویلي چې هغه الله ته معلومه ده چې څوک به وي. که دې احساس خو باید انسان چې احساس ولري هغه انسان نه شو کولی. میډیا تی ډېر نن سبا مشهوره دی، پاوري دی. کومه ویډیو چې تا ته دغه شهرت درکړ او تی په خلکو باندې وپېژندلې څه و چې د خلکو په زړونو کې ستا ځای پیدا کړ؟ والا زه له لومړۍ ورځې څخه چې سوشل میډیا ته راغلی یم کېدای شي لومړۍ وختونو کې یوازې ما په فردي نشراتو باندې تکیه کوله، خو پیل همدې کرکټ څخه و، د خپل مسلکي ادرس څخه و او په وروستیو کې لکه تاسو چې یادونه وکړه هغه څه چې مثلا تاسو ته په دغه ادرس کې یا په دغه فیلډ کې نوم درکړ. زه
تر ډیره پورې په خپل ټولنیزو رسنیو په ادرسونو باندې ویډیوګانې ډېرې نه نشروم. د ما ډېرې تکیه چې دغه په لیکنو باندې ده، ساده پوسټونو باندې ده. خو په لومړي ځل چې زه کله د کرکټ په برخه کې بیا د یو رسمي ادارې له لوري زه په یو ژورنالیست په حیث یا د یو فوټوګرافر یا د یو ویډیو اخیستونکي په توګه راڅرګند شوم، نو هغه عکسونه وو چې زما له ادرس، البته زه چې څومره فکر کوم، هغه څه وو چې هم په خلکو کې محبوبیت رامنځته کړ زما اړوند او هم حساسیت رامنځته کړ. محبوبیت هغه خلک چې په رښتینې معنی یعنې د ما پرمختګ باندې خوښېدل، یعنې زه د دې وړ ګڼلم چې زه په دې مسله کې باید مخته لاړ شم، که څه هم لومړۍ ورځې دي، له عمر کم وي. نو او حساسیت په دې باندې و چې ځینې خلک ونې غوښتل، ځکه د ما په نظر باندې دغه خپله دوی ته یو منفي انځور یې لېږدولو چې په دې عمر باندې یو سړی د کمرې شاته ودرېږي د کرکټ په میدان کې، دا ډېر ستر مسؤلیت ده. دې مسؤلیت ته به دغه سړی څنګه اوږه ورکړي. عکسونه تقریبا یو هفته سوشل میډیا کې ښکته پورته کېدل، رقم تبصرې به پرې کېدل، هغه چې ښې تبصرې کول زه پرې خوشحالېدم، ما ته مثبت فکر او مثبت انګیزه او روحیه راکوله. هغه چې منفي وو هغې ما باید یعنې هر انسان کمزوري لري، غلطیان لري. ما ویل دا سړی که مثلا 100% کې 90% ما سره خپل عقده پالي، خو 10% کېدای شي اصلاحي بڼه ولري دغه پوسټ یا دغه لیکنې. نو هغې څخه ما یو رقم زده کړه کوله چې زه باید په کوم نقطو باندې کار وکړم. نن مې دغه کار وکړو، سبا ته زه باید دغه کار څه رقم وکړم چې دغه منفي نقطه یا دغه منفي دغه خطا چې کومه واقع شوې ده دا څنګه پټه شي. نو هغه څه زما په نظر باندې چې یو څه د خلکو منځ کې دغه موضوع ډېره حساسه شوه، یعنې شهرت یې تا درکړو، په خلکو یې وپېژندلې، همدغه انځورونه وو، همدغه لیکنې وي او همدغه استعداد چې تا خلکو ته وښوده. زه خپل کریډټ 100% ځان ته هم نه ورکوم او د خپل زحمت نتیجه او ثمره یې هم بولم، ځکه چې 14 کاله مې په دې مسلک، د 12 کاله مکتب خو هم خیر دورې 12 کلنه وه، خو ما پکې 9 کاله درس لوستی ده، خو 12 کاله مکتب یادېږي، ورسره 4 کاله پوهنتون. نو درس مې لوستی و، زحمت مې ویستلی و، دغه ته مې تکل کړی و او کرکټ به هم پکې راګډ کړم، ځکه دا د کرکټ برکت و. کرکټ که نه وای لیکنه ما په څه شي باندې کوله، که د کرکټ یو لوبغاړی نه وای ما ټیکس په څه شي باندې لیکلو یا د کپشن چې کوم دي ټرانسکریپټ هر څه. نو کرکټ، پوهه او خپل شوق علاقه ستا د شهرت لامل البته زما له ادرس او زما په فکر باندې دا چې خلک نور کوم فکرونه کوي هغه قضاوت به دوی ته پرېږدو. د افغانستان نه که فرصت درته برابرېږي چې لاړ شي د کرکټ د رسنیز پوښښ لپاره، دوه هیوادونو کې چانس برابر دی، په پاکستان کې دی او په هندوستان کې دی، خو په پاکستان کې تا ته په $1 ملیون درکول کېږي، مګر په هندوستان کې درته 10,000 یا 40,000 روپۍ درکول کېږي هم هندي. کوم هیواد به انتخابې د رسنیز پوښښ لپاره بیا د کرکټ لپاره؟ پاکستان ته خو که چېرته ما ته بیخي د پیسو بسترې م راکړي ما په هېڅ صورت هم زه نه ځم، ځکه زموږ و تاسو لپاره ملي ارزښتونه لومړیتوب لري. نو ملي ارزښتونه چې کراس شول نو هغه بیا هېڅ ادرس هم معنا نه لري. او هندوستان چې وخت نه وخت موږ و تاسو سره موږ و تاسو د کرکټ سره حتی د وطنوالو سره یا بشري مرستې دي یا اقتصادي هغه سپورټ د حمایت ته هره برخه کې موږ هڅولي. نو طبعا هندوستان د کرکټ مرکز، د کرکټ کور، د کرکټ سرمنشه، نو هلته که ته کرکټر وې، د کرکټ د برخې ژورنالیست وې، فوټوګرافر وې، هر څه، نو هغه یو جلا خوند لري. نو بالکل هندوستان. د خوښو په اړه خو د وروسته غږېږو چې کوم کلاړیان دې خوښېږي، خو داسې لوبغاړی شته دی په کرکټ کې چې بدې دې راځي؟ البته خارجي که داخلي؟ بس خارجي وي که داخلي وي؟ داخل کې خو نه الحمدلله چا سره هغه نه لوځو، کار څوک خپل زموږ وطنداران دي، خپل لوبغاړي مو دي، د خپلې خاورې د منځه او زموږ داسې ټولنې له منځ نه راپورته شوي دي. خو خارجي لوبغاړو کې ولا څه نسیم شاه در باندې څومره ګران دی؟ ولا د افغانستان بهر په خارجي لوبغاړو کې
آصف علي نه مې ډېر بد راځي ځکه فکر کوم 2021 نړیوال جام کوم کچتوب چې ته وکړ او بل فکر کوم د پاکستان پښتون لوبغاړی ده نسیم شاه دا د ولې بد راځي د نسیم شاه کوم د دې لپاره کې دی چې اوس ډېر خلک وایي چې نسیم شاه په دې بد راشي چې د مونږ په فاروقي چکې وویل لوبه یې رانه وګټل زه نه زه هغه خبر نه یادوم ځکه هغه یو خواته لوبه ګټل ځکه لوبه کې څوک ډېر زحمت باسي هغه به یې ګټي دا طبیعي خبره ده خو له لوبې وروسته یو هغه ته 2022 ایشیا کپ او بیا 2023 کال کې له نړیوال جام مخکې د موږ سریلانکا کې دوی سره یو سیریز و هغې کې ګوربز 150 رن هم وکړل خو هغه لوبه دوی وګټله او هغې کې بیا هم د نسیم شاه لاس و ګټل خو پر صورت خو کوم ډول بد اخلاقي یا د میدان په ماینځ کې چې د کوم کارونه ترسره کړل نو هغه سلیبریشن نو هغه زما په نظر سلیبریشن د موږ تاسو لوبغاړي هم کوي خارجي لوبغاړي هم کوي خو هغه ډول سلیبریشن نه د ما په نظر هغه هم د ځان بې عزتي وه او هم د خپل هیواد د خپلې لوبډلې د یو بد انځور د معرفي کولو په معنا یعنې چې نسیم شاه چې دا کار وکړ دا په دې معنا چې د موږ دغه اصلیت هم همدغه څه ده که په دغه وخت کې تا د شتون درلودلې او وقت زور دې رسېدلې د نسیم شاه سره به دې څه کول ولا که چېرته زه په ګراونډ کې وای نو او د ما وس وای اول خو مې نسیم شاه باندې 15 کاله د کرکټ بندیز لګولو چې بیا په انټرنیشنل کرکټ کې دا به راڅرګند نه شي نو دا به غټه سزا وه ځکه موږ تاسو خلک وای د استاذ یا د مکتب د ښوونکي دغه سوټی چې دا وار نه لري خو چې قلم یې یو ځل دغسې کړ در باندې تېرې کړ بس خطا یې نو هغه 15 کاله بدیل د ده لپاره غټ درس را به شو د پاډکاسټ دومې برخې ته شخصي ژوند دی لومړی برخه ستا د کرکټ او دغه مسلک او سفر په اړه چې وغږېدې پکې ډېر شیان درنه پټ هم کړل خو بیا هم که نه پټ دې کړل که نه نه ولا واقعیتونه مې درته نه پټ دې کړل نه مې دې پټ کړي یو هغه موضوع د مینې په اړه دې څه ونه ویلې زاویروس باره کې مې درته وویل ځکه هغه ما دې زه خیره پټه یې کړم خپله نه غواړم چې باره کې وغږېږم شخصي ژوند کې که دا راته ووایې کله دې ژړلي دي په ژوند کې یا څو ځل دې ژړلي دي یو خو داسې ژړی د ماشومتوب ژړی کله ډوډۍ پسې کله پیسو پسې خو هغه وخت چې ته ښه او بد پوه شوي یو درد دې لیدلی او یو زور دې لیدلی او ژړلی دي کوم ټایم و ولا دا ژوند چې ده د لوړو ژورو سفر ده د لوړو ژورو دغه مجموع ټولګه ده ولې په هر انسان باندې به حتما سختې هم راځي ښې ورځې به هم راځي خو ځینې داسې ډېرې ترخې ورځې په ژوند کې تېرې شوي دي چې واقعیت ژړولي یو تر ټولو مهم څه یا هغه څه چې د ما به هېر نه شي هغه ما یو کورس لوستو هغې کورس کې د فراغت وخت راورسېد فراغت وخت راورسېد نو د هغې د فراغت د مراسمو لپاره یو څه اندازه پیسې غوښتې چې مراسم برابروو تاسو ته به لباس ترتیبوو خو ما سره په هغه اندازه پیسې نه وي او نه هغه اقتصادي وضعیت مې دومره کمزوری و چې هغه پیسې ما پوره نه شو کړی او زه د ژوند د یوې خوشحالۍ څخه بې برخه شوم نو واقعا د ډېره سخته راته تمامه شوه چې نه ما سره پیسې وي او نه د ما د فامیل پلار ته مې دا یادونه وکړه وایي څه وکړو د الله رضا نو هغه څه وشي بقیت زه د خپل ژوند د یو خوشحالۍ څخه بې برخې کړم خو ناهیلی نه یم هر څه الله ته سپارم واقعیت ډېره سخت دی نه حالت ډېر سخت دی ژوند کې داسې څوک لري چې غواړي هر وخت په خوا کې اوسي ډېر ورسره راحت وي ډېر ورسره ارام وي نوم بیا راته اخلي یو څوک یو خدای کورنۍ والا د کورنۍ غړي دي او تا سره کور کې دي لکه داسې خصوصي څوک شته په ژوند کې چې یاره دا دې ما سره په خوا کې وي اوس په دې پاډکاسټ کې هم را سره دلته په چوکۍ کې ناست وي نو زه به ډېر راحته وي د ما یو ورور ده د ما نه تقریبا 2 کاله کشر ده خو د قیافه کې د اوس د ما نه مشر ښکارېږي هغه زه د دې تر څنګ چې د خپل ورور مې ده خو د یو ډېر ښه او نږدې دوست خطاب ورته کوم او هغه تقریبا په ډېرو ځایونو کې ما سره ملګری وي په ډېری موضوعاتو کې
سره د دې چې د مور او پلار خوښه او رضایت حاصلوم، د سره مشوره کوم چې دا څنګه وکړم. زه دغسې یو پلان لرم، ما دا وکړم وی نه کړم. نو هغې سره د ما هم ګپ شپ برابر وي، ټوکې ټکالې. یعنې ډېر نږدې ملګری مغه دی. زه به سره له دې چې 50% خپل ورور یې وبولم، یو تر ټولو ښه دوست ملګری بولم. او بیرته د همدغې ښه دوست سره کله جنګ کړی؟ ځینې اختلافي موضوعات به راغلي وي، خو هغه اختلافي موضوعات الحمدلله نه د څو ورځو د خفګان لامل شوی، حتی د څو ساعتونو به نه وي شوی. موضوع په مغه ځای کې پای ته رسېدلی، خو 2-3 ساعته وروسته هم سره ورونه یو، هم سره ښه ملګري. مطلب هغه مینه دومره زوروره ده. بلکل. او خپل 2 عادتونه دې راته ووایه، یو تر ټولو ښه عادت، یو تر ټولو بد. اول خو زه نه غواړم د ځان صفت وکړم چې دا مې ښه عادت ده ولا دا مې ښه صفت ده او ځان ښه په یاد کړم، خو البته ماته چې ښه ښکاري یو بښنه، چې هر څومره یو څوک بد را سره وکړي په زړه کې مې کینه ورته نه پیدا کېږي. که هغه په خوله ووایي چې بښنه درته کوم که نه کوم، خو یا راته کوي یا نه کوي، خو ما بښلې ده. او تر ټولو بد عادت ډېر زر احساساتي کېږم، ډېر زر احساساتي. سیم ټو سیم. موضوع به دومره جدي نه وي، خو هم ډېر زړه ورته خورم، او هم بعضې وخت داسې حالت ته ورسېږم چې غیر نارمل حالت وي. نو احساساتي کېدل ما په نظر بد عادت ته، خو تر اوسه یې په کنټرولولو کې ناکام یم. او وجود نه ډېر داسې کمزورې لامل څه دی؟ همدغه زړه خوراک به وي که نه نورې ستونزې به وي؟ والله دا هر څه د الله په حقیقت ده. زه کمزور یم، خو ځان ته ډېر د پیاوړي انسان فکر کوم. نه هغسې پیاوړی زه نه وایم، لکه نن سبا زموږ ستاسې ټولنه کې خلک چې داسې وجود نه ښیي که نه، وایي دا ښه انسان دی، ولا بس هر څه نه برابر دی. یا یې خېټه لږ راوتي وي دا سړی خان دی، یا په سر لږ ګانجې وي دا سړی چې دی ډېر بختور دی. نو ته ولې داسې خوارې کمزور یې ډېر؟ والله دې کې نو زه څه ووایم، په انسان د هغه څه باره کې د غږېدو واک او اختیار لري چې د ده په لاس کې وي. څه چې په څه کې چې زه واک نه لرم، اختیار نه لرم، په جوړولو کې د ما ونډه نشته، نو زه به څه ووایم؟ هېڅ د غږېدا څه نشته، ځکه دا هر څه الله پاک جوړ کړي یو. که جوړښت ده، که فزیکي شکل ده، که ښکلا ده، که بدرنګي ده. البته انسان خو په ذات کې هېڅ څوک بدرنګ نه دي، ځکه اشرف المخلوقات یعنې بهتر د ټولو مخلوقاتو. نو دې کې زه واک نه لرم چې زه څنګه جوړ شوی یم، دا یو غیر ارادي عمل ده چې د الله پاک په لاس کې ده. په ژوند کې دې کارونه کړي دي، دندې دې کړي دي، تر اوسه دې تر ټولو جګ معاش څو روپۍ اخیستی دی او تر ټولو ټیټ معاش چې څو روپۍ اخیستی دی؟ والله زه یو کورس کې مې د پوهنتون لومړی کال مې که دوم کال ما تدریس کولو، البته ماشومان عمرونه یې ډېر کم، نو باور به مو رانشي، خو ما د میاشتې په 800 افغانۍ کار کړی، یوه میاشت 800 افغانۍ معاش. دې نه خو دې ټیټ نور کار نه دی کړی؟ یاره نه مې یادېږي، یو میاشت 800 افغانۍ تر ټولو ټیټ معاش. او تر ټولو لوړ معاش نو زه تر اوسه خیر د خپل مسلک او وظیفو په هغه پیل کې یم، ټول مو دومره وخت نه کېږي، خو جګ معاش څومره زره ډالر دی اخیستی؟ ډالر یو ځل فکر کوم 3,500. اوس فعلا څومره معاش اخلي؟ والا اوس وخت کې نو څه به ووایم، ځکه داسې دقیق څه نشم ویلی، خو دومره برابرېږي زه د خپل ژوند اړتیاوې پرې پوره کړم الحمدلله، تر یو کچې پورې. البته اړتیاوې تقاضاوې په ژوند کې د انسان طبیعي خبره ده چې شتون به لري، خو هغه کومې لومړنۍ اړتیاوې چې دي هغه الحمدلله الله پاک سره کوي، خوشحاله یو، پرې راضي یو، شکر پرې وباسو، اړتیا مې پرې پوره کېږي. خارجي کرکټرانو کې څوک ملګری لري؟ یاره نه، بیخي فکر نه کوم. د کوم لوبغاړي په واسطه دې مو سره خبرې نه دي شوي؟ یاره تر اوسه پر البته ما نه دي غوښتي چې دوی سره رابطه پیدا کړم، نه مې دي غوښتي، ځکه چې ونه غواړې نو څنګه به دوی سره د اړیکه برابره شي، نو چې ما نه دي غوښتي نو طبیعي خبره ده چې ورسره برابر شوی نه یم، نه مې ورسره غږېدلي. په داخلي کرکټرانو کې چا سره اړیکې لري؟ داخلي لوبغاړو کې تقریبا ټولو سره پېژنم، د افغانستان ملي لوبډلې کوم
ځلېدلي ستر لوبغاړي چې دي چې نړۍ باندې راج کوي هغوی سره تر ډېره پورې د ناسته ولاړه نه ده شوې. خو کوم ځوان لوبغاړي چې اوس ملي لوبډله کې شتون لري یا ور روان دي د هغوی ټولو سره پېژنم، روابط مې ورسره شته دي، ناسته ولاړه مې ورسره شته. او کله چې مثلا مونږ وخت پیدا کړو یا دوی وخت پیدا کړي په رسمي سفر باندې نه وي افغانستان کې وي نو بنډارونه سره کوو، کیسې مې سره کوو او د چا خبره انجوای کوو. نګزاد صاحب که دا راته ووایي د ژوند کوم پړاو د ډېر خوښېږي؟ ماشومتوب، ځواني که بوډاتوب؟ والا زه به کریډټ ماشومتوب او ځوانۍ ته ورکړم، ځکه ماشومتوب د بې مسؤلیتۍ ژوند او ځوانۍ په خپل ځان باندې د کار کولو او خپل اهدافو ته د رسېدلو وخت. او په ژوند کې تر ټولو ستره غلطي څه کړې ده چې په خپله معیاره چې دغه کار مې نه وی کړی ځکه زما لپاره ډېر مشکل تمام شو؟ والا په ژوند کې تر ټولو سخت کار چې رښتیا واقعا زه یې ځورولی یم په ځینو محدودو خلکو باندې بې ضرورته باور و چې هم ماته سخت تمام شو، هم په ځینو ځایونو کې حتی ډېر د مایوسۍ احساس مې وکړ. په هغې ملګرو باندې زه ډېر وشرمېدم، ځان سره مې د شرم احساس وکړ. نو په ځینو خلکو باندې باور کول چې باید نه وای پېښوي. او ژوند کې داسې څوک شته دي چې ته یې تاثیر لاندې راځي؟ والا پلار خپل اساسیت لري او بل د ما یو ملګری ده، که څه هم ملګری مې ډېر نږدې ملګری مې ده، خو یو رقم که څه هم عمر کې د ما نه کېدی شي لوړ نه وي، خو یو څه که لوړ هم ده، خو د هغې شخصیت اغېزه یې دومره لوړه ده چې وخت نه وخت زه کېدی شي د فشار لاندې راشم. کني نور کلونه مو ملګرتیا ده ورسره او ناسته ولاړه ورسره لرو. دغه ملګری څوک دی؟ په یو رسمي سفر باندې ما سره رسمي سفر کې په دنده باندې هم و نو د هغې په مخ کې یو څه تاثیر لاندې راځي. ښه، او له دومره مسلکیتوب سره، له دومره ګرځېدو سره، له تجربو سره چې په دغه کم وخت کې حاصل کړي دي، د کور کارونو کې به هم تکړه یې؟ خپله هڅه خو کوو. د کور کارونو کې کوم کارونه کولی شي؟ والا ژمی د واوره پاکولو کې خو ښه تکړه یم. ښه، او نور دیګ میګ اوړه د جارو وهل دا کارونه څنګه دي؟ نه دې شیانو سره مې ولا علاقه نشته، بې ضرورته چې وي نه کوم. لا تر اوسه دې کړي هم نه دي؟ والا دیګ پخول دا شی ښه وي پکې زده مو دي، خو نه مې ورسره لګېږي. اړتیا چې پېښه نه شي نو هېڅ خوند نه راکوي. او په ژوند کې تر ټولو ډېر زیات بدې څوک راځي؟ کوم انسان دې ډېر بدې راځي؟ که نوم یې واخلي بیخي به ښایي. منافق انسان، دوه مخی، څوک چې تا ته وایي ته ښه سړی، او څوک چې تا سره د نظر اختلاف لري هغې ته وایي ته ښه. نو هغه څوک چې سټریک وي، څوک چې یو اړخیز انسان وي هغې ته سل وي. او دروغ دې کله ویلي؟ والا عادت خو نه ده دروغ، ګناه ده، خو په ځینې مواردو کې مې کېدی شي په داسې حالت کې ویلي وي چې د دوه کسانو صلح راځي یا دښمني له منځه ځي. لکه مثلا چا ته وایي، یو ملګری بل ته وایي تا په ما پسې دغسې خبره کړې ده. طبیعي خبره ده چې خبر به یې کړې وي، خو که چېرته ما ته راشي چې دا خبر دې کړی ما نه ده کړې. په دې خاطر دا خبر که زه وکړم چې هو دلته اختلاف او فاصلې سره ډېرېږي، نو دا خبر به مې کړی وي چې یاره یعنې دروغ دې ویلي دي؟ دروغ مې ویلي دي، خو البته کله پکې ګیر شوی؟ کله ګیر شوی یې دروغ وکړي؟ که ګیر شوی یم خو بیا به شوي په دې خاطر نه یو چې هم د خیر په نیت باندې. ښه، را به شو په ناویلو کیسو کې درېیمې برخې ته. سمه ده؟ دا دوه برخې خو سختې نه وي؟ نه بیخي لذت مو ترې وړو، بیخي ښې وي که نه؟ خو ډېر شیان دې پټ کړل رانه پکې. بیا مې یادونه کوم، مخکې مې یادونه وکړه. لنډې پوښتنې ځوابونه دي او صرف راته یو انتخاب په بله برخه کې به راته بیا هو یا نه سره ځواب راکې. لومړی پوښتنه، یوازې اوسېدل خوښوې که د خلکو سره؟ خلکو منځ کې. مشري خوښوي که عادي ژوند؟ نارمل اوسېدل. نارمل اوسېدل. خبرې کول ډېر خوښوي که اورېدل؟ والا نه، دوه غوږونه او یوه خوله، نو طبعا ډېر اورېدل چې ډېر څه زده کړم،
او کار ډیر خوښي که تفریح؟ نه ځواني په عمر کې کار کول، تفریح ته ډیر وخت نه. د څو لوبغاړو یادونه درته کوم، د هغې نه پرته د یو انتخاب کې سم ده انشاءالله. کوم چې ستا لپاره فیورټ دی او ډېر اړیکې ورسره لري هغه به هم پکې یادوم، خو ګوره چې د ځینو نورو لوبغاړو له منځه هم هغه انتخاب یې که نه یوازې سم ده انشاءالله یو وخت انتخاب یې. نجیب زدران که مجیب زدران؟ والله ډېره سخته ده خو نجیب زدران. نجیب زدران که رحمان الله ګربز؟ نجیب زدران. نجیب زدران. په وروستیو کې د کرکټ خان راشد که نجیب زدران؟ I will go with نجیب زدران. بالکل نجیب. راشد ته خو هم تر یو حده لاړې، خو بېرته بیا واوښتې ښه او نجیب زدران. نجیب زدران یعنی نجیب درته ډېر ګران دی؟ د نجیب کرکټ، د نجیب شخصیت او د هغې اخلاق هر څه ته سل نومرې. البته زما له عدله سره د هر چا خوښه فرق لري. زه ټول لوبغاړو ته احترام لرم، هغه که سینیر لوبغاړی ده، که جونیر ده، که راشد ده، که نبي ده، که ګربز ده، که د موږ تاسو د 19 کلن لوبغاړی دي، که الف لوبغاړی دي، ټول چې په دې مسلک کې د وطن په استازیتوب لوبېږي تر ځان ډېر احترام ورته لرم. خو خبره چې د خوښې شي نو په ټول افغانستان کې حتی په ټول نړۍ کې نجیب زدران. او پیسې بچت کول که لګول؟ پیسې بچت کول. مطلب سپیرې کنجوستوب کې مه کوه. مخکې دې ویل چې د راتلونکي ژوند لپاره ملګري ګوره بیا بچت کول ولا نه خوښوي او هغه مصرف والا. ژوند ښاري که کلیوالي؟ چې امکانات وي او اقتصادي وضع ښه وي کلیوالي ژوند. په ورځو کې د کومه ورځ ډېره خوښه ده؟ ورځ کې یکشنبه. ولې؟ یو ورځ به وي پکې بیا هم او دغه راز راسپړل غواړو. والا د یکشنبې ورځ زما د پوهنتون د فراغت ورځ هم وه او د دې تر څنګ دغه فراغت له امله زموږ کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه. نو د ما کور، د ما مور و پلار چې خوښ وي، خوشحاله وي، نو زه هم ورسره خوښ یم او دغه خوښي زما لپاره یو خاطره پاتې شوې. که د نجیب زدران د میډیا مسؤل شي لومړی پوسټ به د نجیب زدران ته څه وي؟ والا شخصا زه خو خپله ډېر لیکنې کوم نجیب زدران په باره کې شخصي ادرس نه، او که چېرته دغه ستر مسؤلیت راته وسپارل شي نو زه به ده سره مشوره کوم چې مثلا زدران صاحب ډېری وخت مینوال دا پوښتنه کوي چې نجیب به کله بېرته کرکټ ته راستنېږي، بالاخره څه وخت به یې په ملي لباس کې وي. نو زه نجیب ته دا وایم چې زدران صاحب د تمرینات یو ویډیو باید واخیستل شي ستا او دا باید ستا پر ادرس باندې نشر شي په دې خاطر چې د خلکو دغه تشویش رفع شي. لکه څنګه چې موده مخکې هم نشر کړې وه، خو دغه سلسله باید دوامداره وساتل شي تر څو خلک دې ته وهڅول، خلکو البته دا ذهن پیدا شي چې نجیب لا هم پیاوړی ده، نجیب کې لا هم انرژي شته او 100% یقیني اوسي چې انشاءالله بیا به نړیوال کرکټ ته راستنېږي. چکر مخکې مې هم دا پوښتنه البته کړې، هندوستان ته که پاکستان ته؟ والا چې مړ کېږم هم پاکستان ته نه ځم او 100% هندوستان. چوپتیا که موسیقي؟ to be silent. چوپ. او خواړه کوم یو ډېر خوښې؟ خواړه والا وریجو سره ښه. وریجو سره. بله دا چې زه به درته د ځینو تخنیکونو نومونه اخلم، ته به هغې کې د غوره لوبغاړي نوم اخلې. ښه صحیح شو. په سترو شپږیزو کې تر ټولو بهترینه لوبغاړی افغانستان که نړۍ؟ ټوله نړۍ کې افغانستان په شمول. سترو شپږیزو کې د کرکټ تاریخچه که وګورو نو روهیت شرما او تر ټولو ټیکنیکل بیټینګ، تر ټولو بهترین او مسلکي بیټینګ ویراټ کوهلی. ویراټ کوهلی. ښه فیس بالر چې فیس ولري، فسټ نه یادوم، فیس ولري، کوم بالر دی؟ جسپریت بومرا.
ښه ویریشن چې ولري؟ د مونږ او تاسو نه وین الحق. او تر ټولو بهترینه وکټ کیپر؟ مهیندرا سینګ ډونی او زمونږ استاد رحمان الله ګوربز. رحمان الله ګوربز. او ورسره څنګه تر ټولو سلو لوبغاړی چې سلو لوبه کوي؟ سلو لوبه د ایرلنډ یو لوبغاړی دی، ما یې نوم نه یادېږي، خو یو وخت موږ ورسره ټیسټ لوبه فکر کوم په 100 توپونو باندې د 40 رنز کړي وو، او نوم یې ماته نه راځي، خو د ایرلنډ هېواد ده، هغه میډل آرډر کې توپوهنه کوي، او بخښنه مې دې لپاره وغواړم چې نوم مې یاد ته نه راځي. په نړۍ کې تر ټولو بیکاره لوبغاړی څوک دی چې حق یې نه جوړېده چې کرکټ دی وکړي، نړۍ ته دې راښکاره شي خو کرکټ کوي؟ ولا هغه لوبغاړی چې ما په نظر د خپل فټنس خیال نه ساتي، هغه که د ما د خپل هېواد وي که د بهرني هېواد وي، د هر یو چې فټنس نه لري، د خپل ځان غم ورسره وي، نو نه د خپل وطن تباه کوي او نه د خپل ځان تباه کوي. ټولو کې عموم کې هغه څوک چې فټنس نه لري. افغان ژورنالیستانو کې د خوښې ژورنالیست څوک دی؟ ولا فرید الله محمدي. فرید الله محمدي. سره څنګ کې ترونیوز کې یو خبریال ده په نامه د رازقیار، د هغې دغه طرز د ګفتار زما ډېر خوښېږي، نور نه ورسره بلد یم نه پېژنم، خو البته دغه د خبرو انداز او طرز زما ډېر خوښېږي. نګزاد صاحب محترم، ناویلې کیسې دي او دې کې به نو راته د ژوند 3 داسې رازونه وایي چې تر اوسه دې هیڅ چاته نه ویلي، حتی ډېر یو نږدې دوست او کورنۍ ته دې هم نه ویلي؟ ولا 12م صنف کې و لومړی، او د 12م صنف خپله یو ډول داسې هوایي بڼه لري، انسان وایي چې راځه ولا فارغېږي نو هر څه چې کوي. بلکل. واقعیت درته وایم یو ځل نه 10 ځله به د کرکټ لپاره ما درس پرېښی وي، یعنې تښتېدلی له مکتبه؟ شا کړي یو تښتېدلی وم. یو بل زه په لومړي ځل د کابل ګراوند چې کوم ده د ای سی بي دې شپږیزه وه، فکر کومه 2022 کال شپږیزه وه، څه مخکې موضوع ما دقیق نه یادېږي، نو پرته د کور د اجازې نه زه راغلم، بیا کور کې راته ډېر فقارم شو چې مثلا دغه لوبه مازدیګر خواته خلاصېدلې، نو دوی خو نه چې زه څوک کور ته رسېدلم، ما سره موبایل هم نو بیروبار و، د شپې ناوخته ورسېدلم، وایي ته چېرته تللی کرکټ او کرکټ ټوله ورځ همدا موضوع ده. او بل ولا خوست کې وو موږ د وروستي ځل باندې، ما تقریبا دغه یو جیم و هلته کوم ځای کې چې موږ تللي وو، نو هغې جیم ته تر ډېره پورې دغه د رسمیاتو په وخت کې څوک یې نه ور پرېښودل، لکه مطلب هر څوک باید خپلې دندې ته رسیدګي وکړي. خو یو ورځ داسې چوټي د ما شوق ورته راغی، کني د ما دومره دغه فزیکي قوت هم کېدای شي دومره زیات، خو هغه چټي په چټي بس یو په یو دا ذهن و، هغه وظیفه مې ورته پرېښود، یو ځل جیب ته راغلم، یو 2 ساعته هم مې پکې لږ تمرین وکړ، اول د قرار ناست وم، او واقعیت په هغې ورځ باندې لږ مریض هم وم. ما علت یې دا و چې کار ته مې زړه نه کېدو، او دا چې زړه مې نه کېدو ولې مریض وم، او صحت یاري نه کوله، سر را باندې ګرځېدو، نو هم بانه شوه او هم استراحت شو او هم هغه ورځ تېره شو. دغه څه دي چې البته زه ځانم ملامت پکې ګڼم چې هر څو مشکل وی باید دا کار ما نه وی کړی، خو داسې یو څه وشو. او په کور کې په کوم نوم سره یادېږي؟ یو خو د انسان هغه مسلکي نوم یې محترم او صیب او نګزاد صیب او مصطفی صیب او داسې ډېر په درنښت اخیستل کېږي. یو کور کې داسې یو نوم یې که نه چې بس پلانکیا دلته راشي یا کوم کار نه کوي در باندې هغه غږ وکړي دغه نوم سره، شخصي نوم چې د کوم وي؟ ولا د ما چې په ځینې موضوعاتو کې یو چیز ته ډېر دقیق نه وم چې مثلا ورته دا شی وکړه یا دا واخله، ما ته وایي سړی دا دومره غټې غټې سترګې دي او د تا کار ته ګوره چا شی نه ویني، نو دغه یو جالب نوم ده چې غټې سترګې خو توجه دې کم، هغه په ځینې مواردو کې البته چې د ما فکر یا په بل شي کې مصروف وم یا هغې موضوع ته مې ور فکر نه وینم دا موضوع. او وروستۍ برخه د بېلابېلو څېرو نومونه درته اخلم او د هغې انځور به درته هم ښایم، د هغې په اړه به یوه جمله وایي. صحیح، انشاءالله موافق. په ټولو برخو کې به یې، ځکه چې کرکټ کې خو مو ډېرې خبرې وکړي، ډېرې پوښتنې مو وکړي ستا په شخصي ژوند کې، مسلکي ژوند کې، د کرکټرانو په اړه. لومړی د اوسني نظام
بهترینه څیره او د افغانستان د دفاعي ځواک مشر ملا محمد یعقوب چې ډېر محترم شخصیت دی. په عمر کم خو کومه دنده چې ورسپارل شوې په هغې کې ډېر محتاط انسان او د کرکټ بورډ د اوسنۍ ادارې اجرایي رئیس یا سی او چې ورته ویلی شي نصیب خان. د افغانستان د کرکټ د وروستیو پرمختګونو تر شا یو ستر مطرح نوم د نړیوالو لوبو ستوري د لوبو نه بلکې لوبي فوټبال رونالډو د میلیونونو زړونو لپاره یو الهام او بل به درته څوک ښایي خبرې پیژني څه فکر کوې څوک به وي؟ کیدای شي خپل ځان مبارک یې رانه د خپل والد صاحب محترم په اړه څه ویل لري؟ موږ نو عکس نه لرو، صرف تا ته به هغه نوم ووایو. ډېر څه شته دي، کیدای شي که کتابونه هم پرې ولیکمه نو بسنه به ونه کړي، خو زما د ژوند تر ټولو ستره هستي، زما د ژوند تر ټولو بهترینه استاد، بهترینه ښوونکی، ښه الګو او هغه څوک چې په هر ډول سختو شرایطو کې ماته مثبت فکر، مثبته روحیه او د هڅونې خبرې کړي دي. نو فکر نه کوم د الفاظ لپاره زه د خپل شته الفاظ مناسب وګڼم یا کم مناسب او پر ځای وبولم، نو وایم زما لپاره تر ټولو ستره هستي. وروستی دا نو شخص نه دی، دا نو زموږ ستاسې ګران هېواد افغانستان دی. د افغانستان په اړه څه ویل لري؟ افغانستان زموږ ستاسو هغه خاوره چې موږ تاسو ته نوم، حیثیت، درنښت او په نړیواله کچه باندې یوه پېژندګلوي په برخه کړې ده. افغانستان یعنې د زړه سر. او په پای کې ډېره زیاته مننه مصطفی نګزاد صاحب چې راغلی، زموږ دعوت مو ومنه او د خپل ژوند په ټولو اړخونو را سره وغږېدې، حتی پر خپلو خوښو او راتلونکو پلانونو هم. کور مو ودان آباد اوسئ. ډېره زیاته مننه تاسو څخه هم چې موږ دې برنامې وړ وګڼلو. او نګزاد صاحب محترم ډېره زیاته مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، راغلی او د خپل ژوند په ټولو اړخونو مو را سره خوندورې خبرې وکړي، د ژوند ناویلې کیسې او رازونه مو له موږ سره شریک کړل. لیدونکي به هم په تمه چې ستاسې د ژوند ناویلې کیسې او رازونه په خیر سره وګوري او واوري. ډېره زیاته مننه ځیرک صاحب له تاسو څخه چې موږ د دې برنامې وړ وګڼلو، تر څو راشو هغه څه مو چې زده دي د نیمګړتیاو سره سره دوی را سره وزغمل، واورېدل، نو په ټوله کې مننه. خیر اوسئ، سلامت. کور ودان خو په پاډکاسټ کې نو هغه رازونه او ناویلې کیسې را سره ثبت شوي په خیر سره چې تر اوسه ترې زموږ ستاسې ډېر ملګري هېوادوال ناخبره وو، د هغوی لپاره به هم جالب او خوندوري او زموږ لپاره خو ډېر وو. څه ویل لري چې دې وروسته به نو د نګزاد صاحب په اړه څه فکر کېږي؟ په دا قضاوت به خلکو ته پرېږدو، ځکه موږ چې څه وویل هغه ټول حقیقت و، نو کیدای شي نیمګړتیاوې هم پکې وي، ځکه انسان ده، نیمګړتیا یې له ذات او فطرت سره مل ده. نو د هغه ټول لپاره که چېرته هم غلطي شوي نو زه ډېره زیاته بښنه غواړم، او هغه څه چې تاسو لیکئ یا بېرته فیډبک په شکل ماته راکوئ نو هغه ماته محترم دي، د قدر وړ دي، او زه به 100% کوشش کوم چې دا په خپل ځان باندې عملي کړم. نو په ټوله کې بیا هم ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. کور ودان نګزاد صاحب محترم آباد اوسئ. درنو لیدونکو، د ناویلو کیسو پاډکاسټ او په نن پاډکاسټ کې سره ځوان او تکړه ژورنالیست مصطفی نګزاد صاحب په خپل هم درته ډېرې خبرې وکړې او هغه رازونه او کیسې راته وکړي چې واقعیت سره موږ ترې هم ناخبره وو، ډېرې خوندورې وي، ډېرې جالبه وي او ډېرې پکې ترخې هم وي. نو تاسې هم را سره دغه پاډکاسټ تر پایه وګورئ، بلکې لیدلی به مې وي. نو کور مو آباد چې موږ زغمئ او زموږ د هېواد د وتلو څېرو دغه استعدادونو او ځوانانو د ژوند کیسې او رازونه سره ګورئ، اورئ چې تر اوسه ترې ناخبره یې او ستاسې په ژوند کې مثبت تغیرات راوستلی شي. تر بیا ښې چارې، پاک الله مو مل.